د روسیې او چین ضمانت د طالبانو هوښیار سیاست دی. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس عبدالکریم خرم د طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه ویلي چې د دوی ترمنځ ښه اړیکه ده، خو دا چې طالبان له امریکا سره په روانو مذاکراتو کې د روسیې یا چین د ضمانت خبره کوي، دا د طالبانو هوښیار او عاقلانه سیاست باندې دلالت کوي. خرم د روسیې په اړه وایي چې یوه ځواکمنه روسیه د افغانستان د سولې او ثبات برخه کې مرسته کولی شي، خو نه یرغلګره روسیه. عبدالکریم خرم داسې مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو له لوري د روسیې او چین د ضمانتونو خبره د دوی هوښیار او عاقلانه سیاست بولي چې د افغانستان حکومت بار هڅه کړې ترڅو د طالبانو اړیکه له روسیې او چین سره زیانمنه کړي او مذاکراتو کې د ورګډېدلو مخه ونیسي. حکومت ویره لري چې له داسې ځواکمنو هیوادونو سره د طالبانو اړیکې او روابط به دوی ته مشروعیت وروبخي او موجوده حکومت به کمزوری کړي.